غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د مهربانه څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمن اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهپالو، زما سلامونه او مینه په منئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خوښ یم چې یو ځل بیا په نننۍ خپرونه کې د ځان رهبر وروزی کتاب له 14مې برخې سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. اورېدونکو د کتاب دا برخه له دې ځایه پیلوو. مرغان دا د خپلواکۍ او د انسان د اروا سمبول دی. د باز الوت درته د روحي لوړېدو احساس درکوي. په وسله ښایي جنګ وشي، خو د خلکو روحیه هغه شی دی چې په خپله جنګیږي او د رهبر روحیه بریا ترلاسه کوي. ګلان د هر ارمان پوره کول او پوره کېدل وخت غواړي. تاسې چې هر ارمان لرئ ورته د رسېدو په لاره کې ځان ته د دمې ځایونه پرېږدئ. دې ځایونو کې به تاسې د تازه ګلانو بوی حس کوئ او روح او بدن به مو تازه کیږي. بریالیتوب دا دی چې یو انسان خپلې مهمې ټاکل شوې موخې ته ورو ورو نږدې کیږي. لاره خلک لارښوونه غواړي چې له کوم ځایه پیل کړي او چیرته لاړ شي. یو کس خپل د سفر ملګري نه پوښتنه وکړه چې په دې سختو پیچومو کې څنګه لاره پیدا کوي او ورکیږي نه؟ هیڅوک درته لاره هم نه ښیي. هغه ورته وویل زه خپل قدم ته هم ګورم او خپل منزل ته هم ګورم. په یوه سترګه خپلې مخې او نږدې شیانو ته ګورم او په بله سترګه د ستورو په مرسته خپل منزل صحیح کوم. تاسې خپله داسې ارمان منظوروئ چې تاسې پکې خپله نه یئ. که تاسې پکې یئ نو دا به ارمان یا لیدلوري ته ستاسې ژمنتیا او خلکو سره مزل ته ستاسې لیوالتیا وښیي. خلک یو نمونه غواړي چې تعقیب یې کړي، لکه وارین آی آسټن چې په ملګرو ملتونو کې ویلي وو که ما له ځان سره وړئ نو تاسې باید تر ما لوړ یا مخکې یئ. رهبر ولې باید خپل ارمان انځور کړي او دا هر څه پکې ځای پر ځای کړي. روجر وون اویچ په خپل کتاب کې دې پوښتنې ته ښه ځواب ورکړی دی. تاسې چې په کوم ځای کې وګورئ چې کوم 5 داسې شیان پیدا کړئ چې آبي یا نیلي رنګ یې پکې کارېدلی وي. که چیرې تاسې آبي ذهنیت ولرئ نو دا آبي شیان به درته په خپله ښکاره شي. په میز به درته آبي کتاب ښکاره شي، په څوکۍ کې به درته آبي بالښت ښکاره شي، په دیوال به درته آبي انځور ښکاره شي او نور. دا د ژوند په نورو برخو کې هم کیږي. مثلا که تاسې نوی موټر واخلئ او ښار کې روان یئ، همدا ډول موټر به درته ښکاریږي. دا په دې خاطر چې خلک څه لټوي هماغه ګوري. رهبر خلکو سره همدا مرسته کوي. هغوی پوهوي چې څه لټوي. د همغه شي د لیدو نظر ورکوي. که چیرې ستاسې د ارمان انځور سم رسم شوی وي او دوامداره وښودل شي نو خلک به یې وګوري چې د دوی کارونه پکې څنګه ښکاري. دوی به هم ارمان محوره ذهنیت ولري. بیا به یوازې یو شی پاتې وي او هغه دا چې خلک د دې ارمان د واک احساس وکړي. د ارمان په انځور کې هغه څه راوړئ چې د هغوی خوښیږي. د خلکو چې څه او څوک خوښیږي د هغوی انځور په خپل ذهن کې ګرځوي. که چیرې تاسې د خپل ارمان په انځور کې هغه شیان ځای کړئ چې د خلکو خوښیږي نو په دې کار به هغوی ته د انځور خپل ښکاره شي. په 2مه نړیواله جګړه کې زورګونه خلکو پراشوټونه جوړول. دا کارکوونکو ته ډیر سخت ښکارېده، ځکه چې هره ورځ به له 8 تر 10 ساعته د ګنډلو ماشین ته ناست وو. رنګارنګ ټوټې به یې سره ګنډلې او آخره کې به یې یو ترپال جوړ کړ. خو هره ورځ به کارکوونکو ته ویل کېدل چې ستاسو هر یوه بخۍ کول د ژوند ژغورلو د چارې یوه برخه ده. دوی ته به یې ویل تاسې داسې فکر وکړئ چې دا هر یو پراشوټ ښایي ستاسې د ژوند ملګري، ورونه او بچي واغوندي. سره د دې چې کار اوږد او سخت و، خو خلکو د دې کار په لوی انځور کې خپله ونډه لیدله. 3مه کچه امکانات لیدل. په دې کچه کې له ځانه دا پوښتنه کوو چې خلک څنګه د خپل ارمان هومره لویولی شو. دا یو کار ښیي چې رهبر یې باید دوامداره وکړي. خلکو ته باید دومره وده ورکړي چې هغوی ارمان یا لیدلوری وګوري.
دې کچې ته رسېدلی رهبر باید ډیر ګامونه واخلي. لومړی باید رهبر بریالي کسان پیدا کړي او خپلې ډلې ته یې راوړي. د بریالیو خلکو دا ځانګړنې به لټون اسانه کړي. بریالي خلک رد کېدو سره ډیر حساس نه وي او زغملی یې شي. د نهایي کرښې په اړه فکر کوي. په خپل کار تمرکز کوي. وهمونه نه کوي، وایي همدا ژوند دی. ناکامي د ځان سپکاوی نه ګڼي. خپل فکر یوازې وچو کلکو پولو او الګو پورې نه محدودوي. لوی تصویر ګوري. ننګونو ته خوشبینه وي. په بېګټې افکارو وخت نه ضایع کوي. دا نه ده چې بریالي خلک راغلل، دوی د سازمان د اغېزناکو خلکو په توګه نورو سره یو ځای کیږي. په دې وخت کې رهبر ته دا مهمه ده چې اغېزناکو خلکو سره وخت تیر کړي او د پیژندلو هڅه یې وکړي. مهم پکې دا دی چې په سختو حالاتو کې باید ورسره مرسته وشي. د ودې لپاره یې وخت او ځای رامنځته شي. کار او کورنۍ ته یې ارزښت ورکړل شي. د خپل ځواک په موندلو کې ورسره مرسته وشي او هغوی له سازمان سره یو ځای شي. رهبر ته دا هم مهمه ده چې دغه بریالي خلک وروزي. دوی ته باید ستر کتابونه ورکړل شي. سترو ځایونو، سترو غونډو او سترو خلکو ته یوړل شي. دوی باید د رهبر په توګه تاسې کې لوی مفکورې عمومي. دوی کې باید دا انګېزه را پیدا شي چې د دوه اړخیزو ګټورو اړیکو په مرسته ستاسې د ګټو او ارمان لپاره کار وکړي. دا کار چې وشو، بریالي خلک به په خپله ستاسې هغې ارمان ته ورننوځي چې تاسې د دوی او سازمان لپاره ټاکلی وو. د درېیمې کچې بریالي رهبران درې کچې ګوري. لومړی عیني کچه. اوس څه لیدل کیږي؟ واقعي نظر. رهبر په دې کچه کې غوږ دی. دویم احتمالي کچه. وروسته به څه لیدل کیږي؟ اوږدمهالی نظر. رهبر په دې کچه کې رهبري کوي. دریم ممکنه کچه. څه لیدل کېدای شي؟ د ارمان یا لیدلوري نظر. رهبر په دې کچه کې اوسیږي. رهبر که لرلید یا ارمان ولري، همدا یې ځواکمنوي. ارمان لرونکی رهبر نه یوازې په دې باور لري چې څه تصور کیږي، ممکن دی بلکې دا باور هم لري چې باید ویې کړي. د نازي المانیانو په کمپونو کې چې کومو یهودو بندیانو مقاومت کړی وو، په هغوی کې د ګډو ځانګړنو په اړه یوه څېړنه وشوه. ډاکټر ویکټور فرانکل د دې پوښتنې ژوندی ځواب و. د نازیانو زندان ته له لوېدو مخکې تکړه ارواپوه و. کلونه وروسته چې بیا لیکچر ورکاوه ویې ویل، زه چې نن دلته یوازې په یو دلیل ژوندی یم، زما د ژوند دلیل تاسې یئ. نورو هیلهمندي پرېښوده او ما د ارمان درلود چې یوه ورځ به تاسې ته دا کیسه کوم چې زه ډاکټر ویکټور فرانکل څنګه د نازیانو له زندانه ژوندی راووتم. زه دلته مخکې نه یم راغلی، تاسې یو مې هم نه یې لیدلي. دا وینا مې مخکې نه ده کړې، خو په خیال زر ځله تاسې ته ولاړ شوی یم او دا خبرې مې درته کړي دي. همدا ارمان د بدلون اصلي لامل دی. په ځوانۍ کې مې دا شعر زده کړی وو. د دې څپرکي ختمولو لپاره همدا ټکي مناسب دي. ښه دا ده چې پر ارمان باور وشي چې موږ ځوانان یو او د ستورو جریان کې ولاړ یو. خو تر دې ښه دا ده چې په خپل ارمان ژوند وکړي او په آخر کې ووایي چې ارمان پوره شو. رهبر د ځان او نورو لپاره هم داسې کوي. د رهبرۍ بیه فردي نظم. هیری ترومن ویلی دی، د لویو خلکو ژوند مې چې ولوس په دې پوه شوم چې د هغوی په ژوند کې لومړی بری په خپل نفس برلاسي او واکمني نه. دوی لومړی کار همدا کړی و چې پر خپل نفس واکمن شوي وو. پر ځان کنټرول لپاره یوناني کلمه له مهارولو او تسلط لرلو نه اخیستل شوې ده. دا کلمه هغه خلک ښیي چې د خپل ژوند کنټرول په خپل لاس کې غواړي او په هغو برخو واکمن شي چې دوی ته ماتې یا بریالیتوب ورکوي. ارسطو دا کلمه داسې معنا کوي: په عقل او منطق د خپلو غوښتنو د تللو وړتیاو او درد او غوسې ته د پای ورکولو لپاره چمتووالی او هوډ درلودل. نوموړی وایي څوک چې پر خپل نفس برلاسي نه دي، دوی قوي لیوالتیا لري چې دلیل ورته پیدا کړي. خو که بریالیتوب غواړي نو دوی باید دغه غوښتنې په کنټرول کې وساتي. یو ورځ مې د رهبرۍ یو سیمینار درلود. هلته مې نظم یا ډیسپلین داسې تعریف کړ چې تاسې یو شی غواړئ، خو د دې شي لپاره به داسې کارونه کوئ چې نه یې غواړئ. دا کار مو چې تر یو څه وخته وکړ، بیا به نظم د هغو شیانو ترلاسه کولو وي چې تاسې یې غواړئ او د دې لپاره به هغه کارونه کوئ چې ستاسې په زړه دي او په خپله غواړئ چې ویې کړئ. زه په دې باور لرم که یو څو کاله تمرین مو وکړ،
مونږ ټول به منظم یو او له دې حالته به خوند اخلو. ټول بریالي رهبران پوهیږي چې د دوی لومړی مسؤلیت خپل نظم او شخصي واده وه. که دوی خپل ځانونه نوی رهبري کړي نور خلک یې نشوی رهبري کولی. رهبران چې څومره مخکې تللي نور خلک تر هغې مخکې نشي وړلی او چا چې په خپل ځان کې سفر او پرمختګ نه وي کړی نورو سره سفر او پرمختګ نشي کولی. لوی خلک لوی سازمانونه رهبري کوي خو ستروالی یوازې هله ممکن دی چې رهبر یې بیه پرې کولو ته چمتو شي. زیاتره خلکو چې له مخکې د رهبرۍ وړتیاوې درلودې ترې وځایه تللي او بیا پر دې پوهېدلي چې د پرمختګ لنډه لاره نشته. دا هغه دي چې اډوین مارکهام یې د انسان د ارزښت په اړه وایي. موږ وړاندې یو چې تر څو مو څه لیدلي نه وي په انساني پلانونو کې هیڅ شی تر هغې د جوړېدو ارزښت نه لري چې انسان جوړ نه کړي. چې انسان پکې رغېدلی نه وي دا کارونه ولې رغېږي؟ تر څو یې چې جوړونکي وده نه وي کړي. د دې دنیا جوړېدل ابس دي. د فردي نظم رامنځته کولو پروسه. د پروس پاچا ستر فریدریک په برلین کې روان و. په دې وخت کې له مخامخ را روان سپین ږیري سړي سره ولګېد. فریدریک ورته وویل ته څوک یې؟ سړي ورته وویل زه پاچا یم. فریدریک په خندا شو ورته ویې ویل د کوم وطن پاچا یې؟ سړي ورته په غرور وویل زه په خپل ځان پاچاهي کوم. پر ځان پاچاهي او واکمني فردي نظم ته اړتیا لري. له ځانه یې پیل کړئ. یو ورځ له یو مشهور عیسوي مبلغ ډي ایل مودي نه یو خبریال پوښتنه وکړه چې خلک به درته ډېر مزاحمت کوي. ده ورته سمدستي وویل هو وله زه په خپله مودي تر هر چا زیات مزاحمت کوم. سامویل هوفنسټاین وویل زه چې چیرته ځم نفس مې هم را سره ځي او هر څه را باندې خرابوي. په دې اړه د جکپار لرغونی وینا هم صدق کوي چې وایي ژوند ته چې شاته وګورم نو یو لوی خنډ راته ښکاري او داسې ښکاري چې دا خنډ ما په خپله رامنځته کړی دی. زما مشاهده ښیي چې زیاتره بالقوه رهبران د بهرنیو ستونزو او ننګونو نه بلکې د خپلو د نننیو ستونزو د لاسه ماتې خوري. زه هره میاشت خپلو کارکوونکو ته د رهبرۍ یو درس ورکوم. دا بیا ثبتیږي او په متحده ایالاتو کې نورو رهبرانو ته لیږل کیږي. وروستی ځل پر دې موضوع غږېدلی وم چې څنګه له خپلې لارې لرې شو. زیاتره ګډونوالو راته وویل چې دې درس ته مې په خپل ژوند کې اړتیا درلوده. زه د ځان تر ټولو لویه ستونزه یم. دفتر کې پر راځړېدلي تابلو لیکل شوی مطلب زموږ د ټولو په اړه سم دی چې که تاسې د خپلو ستونزو لپاره څوک ملامتولی شئ نو اونیو ناستې وخت به مو نه درلودی. ستاسو سیال ما یو دښمن درلود او ډیره هڅه مې کوله چې له مخ یې نقاب لرې کړم. چیرته به چې تلم لکه سیوری به راپسې و. زما ټول پلانونه به یې خرابول. موخې به یې ګډوډولې او لاره به یې راته نیوله. لویو موخو ته رسېدو لپاره به مې چې هڅه کوله ده به راپورې ملنډې وهلې او راته به یې ویل چې دا نه کیږي. یوه شپه مې کلک راونیو او له مخې مې نقاب لرې کړ. مخ ته یې چې ځیر شوم خپل ځان مې ولید چې کمعقل یو له دنیا سره جنګیږو او چې هوښیار شو له خپله ځانه سره جنګیږو. زر یې پیل کړئ. د ټولو زده کړو ارزښت ښایي دا وړتیاوې چې تاسې یو کار وکړئ داسې کار چې تاسې باید د اړتیا پر وخت وکړئ. که خوښه مو وي او که نه وي دا هغه لومړی درس دی چې باید زده شي. څومره چې دا درس زر پیل شي ښایي دا یو وروستی درس شي چې په پرمختګ کې یې زده کړی دی. زه فکر نه کوم چې زما مور او پلار دې د توماس هکسلي دغه وینا لوستې وي خو عملي کړې یې وه. دوی د ډیسپلین نمونه جوړه کړه او بیا یې پر خپلو دریو بچو ټینګار وکړ چې همدغه ډول ژوند بڼه جوړه کړي. له موږ تل د وخت مدیریت، زیار کاږلو، مقاومت، ریښتینولي، مسؤلیت او په هر حالت کې د مثبت ذهنیت او لیدلوري تمه کېدله. که څه هم زه چې تر څو کالج ته نه وم تللی د دې روزنې پر ارزښت نه پوهېدم. هلته ما داسې ډېر خلک ولیدل چې پر خپل ژوند او خپلو درسونو مسلط نه وو. هلته ورو ورو پوه شوم چې ما ته له مخکې د نظم یو درس راکول شوی وو او له دې امله په نورو کې ښه وم. که تاسې د اړتیا پر وخت اړین کارونه وکړئ نو داسې وخت به راشي چې کوم کارونه غواړئ په همغه خپل وخت به یې کوئ. سخت کار څه شی دی؟ دا هماغه اسانه کارونه دي چې په خپل وخت نه دي شوي. کوچنی یې پیل کړئ. سبا چې له ځانه څه جوړوئ نن درنه هماغه جوړیږي. که سبا ته لوی او ځواکمن نظم غواړئ نو نن په ځان کې د کوچني نظم رامنځته کول پیل کړئ.
هغه کوچنی پلان چې لوی بدلون راوړي. لومړی د خپل ژوند هغه 5 برخې لیست کړئ چې نظم پکې لږ دی. دویم د برلاسه کېدو لپاره یې د خپلو لومړیتوبونو پر اساس ترتیب کړئ. دریم هر ځل په یوه برخه کې کار وکړئ. څلورم په هره برخه کې د لارښوونې او انګیزې موندلو لپاره ځینې سرچینې لکه کتابونه او هڅوونکې ویناوې پیدا کړئ. څوک چې ستاسې د خوښې ځانګړنه لري ورته ووایئ چې ستاسې مسؤلیت منل وڅاري. شپږم هره ورځ په ژوند کې د ظوف پر ټکو بریالي کېدو لپاره 15 دقیقې تمرکز وکړئ. اووم هره ورځ د خپل شخصیت ارزونې لپاره 15 دقیقې وخت ورکړئ. اتم هر ماښام د خپل پرمختګ لپاره 15 دقیقې وخت ورکړئ. نهم بلې برخې ته له ورتللو مخکې په یوې برخې 6 ورځې کار وکړئ. لسم دې کار کې چې بریالي شوئ هغه کس سره یې ونمانځئ چې تاسې یې څارلی. دا یاد ساتئ چې فردي نظم او پر نفس حاکمیت ناڅاپي او سمدستي نه ترلاسه کیږي. دا کار ډیر وخت غواړي. له کوچنیو چارو یې پیل کړئ او همدانن یې په ترسره کولو تمرکز وکړئ. که په کوچنیو چارو کې مو نظم او برلاسي ترلاسه کړه دا چې ورځ په ورځ زیاتیږي او ورځ به لویه ستونزه حل وي. بین فرانکلین ویلي په پیل کې د هوس ځپل د هغې تر ارضا او عواقبو زغملو اسانه دي. اوس یې پیل کړئ. لکه څنګه چې جون هانکوک فیلډ وایي ټول ارزښتمن خلک فکر کوي، ښه نظر او ښې موخې لري خو لږ عملي کوي. په 1990 زیږدیز کال کې د انډیانا پوهنتون د فوټبال لوبډله په ټوله سیالۍ کې بې ماتې پورته لاړه او د کورنیو سیالو اتلولي وګټله. دا لوبډله روزونکي باب نایټ دې ځای ته ورسوله. لږ وخت وروسته باب په یوې ټلویزیوني خپرونه کې راڅرګند شو. ویان ترې پوښتنه وکړه ستا لوبډله څنګه تل بریالی وي؟ د بریالیتوب هوډ دی که څنګه؟ نایټ ورته وویل د بریالیتوب هوډ مهم دی خو زه به درته هغه شی وښیم چې تر دې هم مهم دی. هغه د چمتووالي هوډ دی. دا هغه هوډ دی چې انسان هر سهار تمرین ته وځي، د بدن غړي آماده کوي او خپل مهارتونه تقویه کوي. ابراهام لینکن ویلي زه به لومړی ځان چمتو کړم او بیا به په تمه شم چې فرصت راته راشي. زیاتره وخت انسان چمتو نه وي، ډیسپلین نه وي رامنځته شوی او فرصت له ګوتو وځي. په یو کارتون کې چارلی براون وایي چې ژوند مې ګډوډ شوی ځکه یو تمرین مې هم نه دی کړی. ستوري کېدو لپاره باید پیل وکړئ او د پیل لپاره اوس تر ټولو ښه وخت دی. ژوند تنظیم کړئ. د بېنظمۍ یو خوند دا دی چې انسان پکې په زړه پورې اکتشافات موندنې یعنې پنځونې کوي. د آی میلن دا خبره سمه ده خو دا اکتشافات زیاتره وخت ډیر زندنی وي چې له امله یې فرصتونه له ګوتو وتلي وي. په دې وخت کې تاسې هغه رهبر بلل کېږئ چې پر ځان باور نه لرئ او دا تعبیر ستاسې په پیلوونو کې د ناخوندیتوب احساس پیدا کوي. که چیرې تاسې منظم یې خپل یو ځانګړی ځواک به لرئ، هدفمند ګامونه به اخلئ، لومړیتوبونه به مو په ذهن کې څرګند وي، له بحرانونو به بریالي وځئ. پلان چې ولرئ هر څه په خپل ځای سم ځای په ځای کوئ. له یو پلان څخه به ښه په آرام بل پلان ته ځئ. هیڅ اضافي حرکت به نه کوئ. بریا چې ترلاسه کوئ ټوله ورځ به قوي او پوره انرژي ولرئ. کارکوونکي به مو ژمنه جدي اخلي ځکه تاسې به تل په خپله خبره عمل کړی وي. جلسې ته چې ورځئ یا چې چا سره ګورئ له مخکې به ورته حالاتو او خبرو سره د مخ کېدو چمتووالی لرئ او دا مو بالاخره بریالي کوي. کریستوفر روبین په خپل فلم کې تنظیم ته زما د خوښې تعریف ورکړی دی. تنظیمول اصلا هغه کارونه دي چې تاسې له یو کاره مخکې کوئ. دا کارونه مو چې وکړل هیڅ شی درنه نه ګډوډېږي. د ځان منظمولو لپاره زما 10 سپارښتنې. لومړیتوبونه وټاکئ. خلکو ته د 2 کارونو کول ډیر سخت دي. لومړی د اهمیت له مخې کارونه کول او دویم د اهمیت له مخې د کارونو کولو دوام. ویلیام ګلسټون ویلی دی هوښیار انسان هغه دی چې کوم کار ته جوړ نه وي انرژي پرې نه مصرفوي او تر د هوښیار هغه دی چې کوم کارونه کولی شي په هغه کې تر ټولو ښه او غوره وټاکي او تعقیب یې کړي. په کنفرانسونو کې زما د ویناو په څیر لوی مناسبتونه یا 2 کاله مخکې مهالویش کې ځای کیږي. زه د هرې میاشت په وروستۍ اونۍ کې 2 ساعته د راتلونکي میاشت لپاره په مهالویش جوړونې تیروم. زه په تیره یوه پاڼه خپل ټول لومړیتوبونه د خپل اهمیت او د کولو د وخت په نظر کې نیولو سره لیکم.
دا کار ما په لار روان ساتي. هر کار چې په خپل وخت تر سره شي زه پرې د لومړیتوبونو په لیست کې کرښه راکاږم. دویم، لومړیتوبونه په جنترۍ کې ځای کړئ. زما د لومړیتوبونو او مهمو کارونو لیست چې جوړ شي خپل سکرترې باربارا ته یې ورکوم چې زما په جنترۍ کې ولیکي. دا مال بهرنیو خبرو او فشارونو ساتي چې چا سره مې چې ژمنه کړې وي هغه سره ژمنه هم پوره کوم. دریم، ناڅاپي کارونو ته هم لږ وخت پرېږدئ. تاسې چې کوم کار کوئ دا په همغه کار پورې اړه لري چې ناڅاپي کارونو ته پکې څومره وخت پرېږدئ. مثلا څومره مو چې مشر یعنې رئیس سره کار ډیر پیښیږي هومره ناڅاپي کارونو ته ډیر وخت پرېږدئ. زه په ونیز مهالویش کې نیمه ورځ همدې ناڅاپي کارونو ته پرېږدم. څلورم، یو وخت کې پر یوه پروژه کار وکړئ. ښه جنرال یو وخت کې یوازې په یو خط کې جنګیږي. دا خبره د ښه رهبر په اړه هم سمه ده. په انسان بوج حاله راځي چې ذهن یې په ډیرو کارونو او پروژو کې بوخت وي. ما له کلونو راهیسې دغه ساده فرمول عملي کړی دی. ټولې اړتیاوې چې باید پوره شي دانه دانه لیست کړئ. موارد د اهمیت له مخې درجه بندي کړئ. هره پروژه په یوه دوسیه کې منظمه ځای پر ځای کړئ. یو وخت کې یوازې پر یوې پروژې تمرکز وکړئ. پنځم، کاري چاپیریال منظم کړئ. زما کاري چاپیریال په دوو برخو کې تنظیم شوی دی، اداري برخه او ابتکاري برخه. په اداري برخه کې د جلسو یوه کوچنۍ خونه، زما کاري میز او د سکرتر کاري میز پروت دی. مرسته یې دا ده چې هره خبره ډیر ژر له خپلو مهمو کارکوونکو سره شریکولی شم. په دې دفتر کې زما جنتري، کمپیوټر او دوسیې وي. دا راسره اداري وسایلو ته چټک لاسرسي کې مرسته کوي. زما ابتکاري یا د نوښت دفتر بیا له ټولو جلا دی. په هغه کې زما کتابونه وي، یو د فوټوکاپۍ ماشین او زما لیکلي اسناد وي. د جلا ساحې ته زما کارکوونکي نشي راتلی او هغه ځای زما د فکر، مطالعې او لیکلو لپاره مناسب چاپیریال دی. شپږم، طبیعت سره سم کار وکړئ. که سهار وختي پاڅېږئ نو مهم کارونه مو سهارني وخت کې تنظیم کړئ او که ناوخته پاڅېږئ بیا برعکس کار وکړئ. که تاسې پوهیږئ چې یو کار باید په ښه او اغېزناک ډول وکړئ نو دې ته پام کوئ چې د طبیعت کمزوري مو د دې کار په مخ کې خنډ نشي. اووم، د موټر چلولو وخت اسانه کارونو او شخصي ودې ته ورکړئ. د موټر چلولو لایسنس مې چې واخیست په هغه ورځ مې پلار راته یو نصیحت وکړ. د موټر په مخ کې څوکۍ کې کېناست، یو کتاب یې پر سویچ بورډ کېښود او راته ویې ویل، زویه موټر کې بې له کتابه مه کېنه. هر وخت چې په ګڼه ګوڼه کې بند شوې دا کتاب راواخله او ویې لوله. زما په موټر کې غږیزې سیډیګانې هم شته او کتابچه هم د خپلو افکارو د یادښتونو لپاره لرم. په موټر کې دا سیستم هم لرم چې له دفتره کور ته په لاره خلکو ته زنګونه ووهم او خبرې ورسره وکړم. دا څه وخت مخکې مې په موټر کې 21 زنګونه وهلي وو او ساعتونه وخت مې سپما کړی دی. زیاتره وخت خپل کارکوونکي ځان سره موټر کې بوزم چې کاروباري بحثونه ورسره وکړم او نږدې اړیکې ورسره رامنځته کړم. زه داسې اټکل کوم چې که هر کس خپل د موټر چلولو وخت سم کاروي نو په هر اونۍ کې 8 ساعته وخت خپل یو کاري ودې ته ورکولی شي. اتم، داسې سیستمونه رامنځته کړئ چې کار درته وکړي. بابل ویلي، سیستمونه له یادښتونو نیولې تر جنتریو، کتابونو او کمپیوټرو پورې ټول ستاسې خدمتګاره دي. دوی در سره د کارونو په ښه کولو او چټکولو کې مرسته کوي. کارونو ته وده ورکوي، د وخت مصرف مو راکموي او پایلې مو ښې کوي. نو سیستمونه مه هېروئ، تقویه یې کړئ. نهم، د ناستو او جلسو ترمنځ وخت ته پلان ولرئ. که چیرې دغه څو دقیقې سمې وکارول شي ساعتونه وخت مو ساتل کیږي. زه د داسې کارونو یو لیست ساتم چې هر ځای په لږ وخت کې کېدای شي. زنګونه وهل کیږي، یادښتونه لیکل کیږي او ځوابیږي، راپورونه لیدل کیږي، مننلیکونه لیکل کیږي او اړیکې جوړیږي. د داسې کارونو یو لیست وساتئ چې تاسې په دې وختونو کې کولی شئ. او لسم، فعالیت ته مه ګورئ، پایلو ته وګورئ. پیټر ډراکر ګټورتیا یعنی کارونه سم کول او اغیزناکي یعنی د سمو کارونو کول تعریفوي. تاسې چې په شخصي نظم وخت تیروئ نو دې ته پام کوئ چې په سمو کارونو تمرکز وکړئ او سم کارونه هغه دي چې رښتیا هم مهم وي. نو د خپل کاري ستراتیژۍ د تنظیم لپاره له دې اصولو کار واخلئ. په هغو برخو کې کار وکړئ چې 80% وخت پکې ځواکمن یې. هغه ځای کې کار وکړئ چې 15% وخت پکې زده کړه کوئ. هغه ځای کې کار کوئ چې 15% وخت پکې کمزور یې.
قدرمن اوریدونکو د نن دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. تر یوې بلې چې بیا به مو خدمت ته راځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل د خدای پامان.